بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم زما ورونو خویندو چې ټول بخیر او د صحت په جامه کې وئ. د یو بلې وظیفې سره ستاسو مخامخ حاضر یم. زما ورونو خویندو د هر قسمه مقصد پوره کولو دپاره درته یو ډیره طاقتوره، ډیره اوچته یا ډیره عظیمه وظیفه ښایمه. دا وظیفه چې ده دا د سورة الاخلاص وظیفه ده. د سورة الاخلاص یو عمل دی. زما ورونو خویندو ستاسو په زړه باندې چې څه قسمه مقصد وي او هغه پوره کول غواړئ، تاسو به دا عمل وکړئ نو ان شاء الله پاک به درته پوره کړي. خو د دې مخکې یو څو خبرې کومه چې تاسو کله هم داسې وظایف کوئ نو زموږ پکار ده چې زموږ جسم پاک وي، زموږ کپړې پاکې وي، او بله دا موږ د ګناهونو نه ځان پاک ساتو، د ظلم زیاتۍ نه ځان پاک ساتو. زما ورونو خویندو دا عمل داسې دی چې تاسو به اودس وکړئ او قبلې طرف ته به کښېنئ. بیا به 1001 پیر یعنی 1000 او یو پیر به دا سورة الاخلاص ووایئ، خو مخکې او وروستو به ترې 9 پیرې درود شریف ووایئ، او په شروع کې به یو پیر بسم الله الرحمن الرحیم ووایئ، او وروسته بیا بسم الله الرحمن الرحیم ویلو ته ضرورت نشته. دا به 1000 او یو پیر پوره کړئ چې ان شاء الله دا تاسو پوره کو. د هغې نه بعد به بیا خپل د مقصد دپاره د الله نه دعا وغواړئ. نو ان شاء الله چې ستاسو په زړه باندې څه قسمه هم مقصد وي، الله پاک به درته خامخا ضرور پوره کوي. او دغه سورة الاخلاص یقینا چې هر مسلمان ته به دا یاد وي. زما ورونو خویندو دغه یو خاص عمل و چې تاسو سره مې شریک کړو د هر قسمه مقصد دپاره. امید دی چې تاسو به پې پوهه شوی. نو دا ویډیو د نورو دوستانو سره د ثواب په نیت باندې مخې ته ضرور شریکه کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ، او د داسې وظایفو دپاره زموږ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. جزاک الله.